بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. زمونږ تاسو د نننۍ ورځې درس د اسلام ارکان یا بنا. تیر درس کې موږ د اسلام تعریف او د ایمان تعریف وکړو، بیا مو د اسلام ارکان وپېژندل چې اسلام 15 ارکان لري. نن د هغې د ارکانو څخه لومړی رکن چې کلمه طیبه ده د دې په اړه درس دی. کلمه طیبه چې عبارت له لا اله الا الله محمد رسول الله د دې څخه دی. دا د اسلام لومړی رکن دی. په دې کې د 15 شیانو پیژندل ضروري دي. لومړی د دې کلمې الفاظ پیژندل او صحیح تلفظ کول. دویم د دې کلمې معنا پیژندل. دریم د دې کلمې مفهوم پیژندل. څلورم د کلمې شروط او حقوق پیژندل. او پنځم د دې کلمې فضیلت پیژندل. لومړی د دې کلمې الفاظ په دې ډول دي: لا اله الا الله محمد رسول الله. معنا د دې کلمې داسې ده چې نشته دی لایق د عبادت او بندګۍ مگر یو الله دی. نشته دی لایق د عبادت او بندګۍ صرف یو الله دی. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی رسول او بنده دی. دریم د دې کلمې مفهوم. دا کلمه دوه برخې لري چې یو یې توحید دی چې هغه لا اله الا الله دی، او دوم یې رسالت دی چې محمد رسول الله. یعنی لا اله الا الله دا د کلمې لومړی برخه. د دې څخه د الله تعالی وحدانیت توحید ثابتېږي. محمد رسول الله د دې څخه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام رسالت او پیغمبري ثابتېږي. لومړی برخه د الله تعالی وحدانیت چې پکې بیانېږي لا اله الا الله، دا هم دوه برخې لري چې لومړی برخه یې نفي ده. لا اله یعنی ټول باطل خدایان، بوتان، همداسې نور شیان، دا ټولو کې د دې شی نه نفي ده، د باطل معبودانو او خدایانو نه. د دې کې د لا اله سره نفي راغلی، او الا الله په دې کې اثبات دی. نو په دې سره د الله تعالی د یووالي وحدانیت ثبوت کیږي. نو مفهوم د دې کلمې دا شو چې په ټول جهان کې نړۍ کې یوازینی د عبادت او د بندګۍ او د سوال او د زارۍ لایق او د غوښتنو د حوایجو د غوښتونکو یوازینی خالق چې دی هغه الله تعالی دی. بل چاته نه عبادت کیږي او بل چا نه غوښتنې کیږي. نو یوازینی د عبادت او د سجدې او د بندګۍ لایق هغه یوازې او یوازې الله تعالی دی. دا د دې کلمې مفهوم دی. څلورم د کلمې حقوق او شروط. حقوق د کلمې طیبې ډېر زیات دي په موږ او تاسو باندې. لومړی حق یې دا دی چې باید د دې کلمې معنا او مفهوم باندې ځان پوه کړو. دویم د دې کلمې مقصد غوښتنو او وعدو باندې کلک ایمان او یقین ولرو، او د دې کلمې اطاعت کول، اخلاص په زړه کې راوستل، او همداسې نور دې سره مینه محبت. دا د دې کلمې حقوق دي په موږ او تاسو باندې. او فضیلت یې د دې کلمې دا دی. حدیث کې راځي: من قال لا اله الا الله دخل الجنه. چا چې لا اله الا الله وویل دا به جنت ته داخل شي. او په بل حدیث کې راځي مفهوم یې داسې دی چې که پر یو د ترازو په یو خوا کې کلمه طیبه واچئ او په بله خوا کې لا اله الا الله واچئ، نو الله تعالی ته به د ځمکې او اسمانونو نه د دې کلمې طیبې وزن زیات دی.